یمن د خوانه را روانو بني شرهم. کله چې دوی به ځای کې واړول نو برا مرغان ګرځیدل. دوی د خپل مابین کې ویل چې لکه په دې ځای کې دې شي او وی څه کسان ورولېګل چې تاسو یې وګورئ تر څو پورې د ایجن خپل ضرورت را پوره کوو براوړو. هغه کسان چې کړهاله د وګو د خواله چې کوم ځای کې مرغان ګرځیدل نو الته یو ماشوم یو زنانه اسماعیل علیه السلام او هاجر دا دوړه په دې ځای کې ناسو. نو دې خلکو ته طلب د اوبو کې چې زموږ سره قافله را روانه ده او په دې ځای کې مدیره اچولې ده. ستاسو موږ طلب د اوبو کو په دې کې زموږ سره کومک وکړي او دا موږ لرا کوي. هاجر ورته ویلې چې موږ به تعالی درکو خو په دې شرط باندې چې ملکیت دعوه بینه کوي دا زموږ سره نور ته پیدا اخلي. هغه بالکل صحیح ده. درکه څه اخلاق ولا خلق یمنین د شنو چې هغه لکه یو زنانه د ماشوم دی بیزتی ورواړه قتل کا غصب کا امت دیواله خراب انسانانو بد اخلاق ودا کار کې چې چورګي خلق نو کله بده چې د رسول ور سره اوراله د وو مسله برابر کړو د دې کې څه اخلاق د وجنه چې یمنین کې څه اخلاق ولادي الله محمد رسول الله بده عربو کراوم لیو مخکې ویل شو چې عرب ډېر اوچت اخلاق ولادي. سخافت عربو کې دا شجاعت په عربو کې ایمانداری وفا مهمان نوازی څومره چې د مروت او د انسانيت اوچت کارونه دي الله رب عزت په دې قوم کې دار چې بکړي دي. ځکه اوس موږ تاسو د عزتمن نبی محمد صلی الله علیه وسلم الله په خاندان کې راولې وو. کله چې داخله په علاقه کې ډیر شو د مزمنس کې هاجر وفات شو د اسماعیل علیه السلام مور بدوی کې وسړیو د مزاز په نامه باندې اسماعیل علیه السلام له لور ورکړو د ځان لزوم کی وشیدو ابراهیم علیه السلام فلسطین لاړو. زمونږ الله ورته امر وکړي چې تا هاجر او اسماعیل په علاقه کې پری خودري دي ته پوسه ورش بیر دراغی څلور کړه د فلسطین د دې راغلي د زمونږ الله په امر باندې کله چې دی علاقه لراغه د اسماعیل د کور ته پوښتنه وکړي چې لکه اسماعیل په کوم ځای کې اوسېږي خلک ورته خودل وکړي چې هغه د قضا کې داغه پښتنه جوړ کړه هغه په سفر باندې وته او کار لسوید داغه د وړونه د پوښتنه چې اسماعیل چرته لاړ دی هغه کار لا غشي وغیرہ جوړول دا کار پنيت باندې ځکه دی وخت کې د جهاد احکام او د جهاد مسله لا شروع شوه نه و چې د صبر د هغه جوړ کړی او به د قشن د اسلام د دشمن په خلاف باندې استعمال کړی وي بلکې اوسه به کارول یو شی او بل د خپل انګور او دغه دی وړونه ته پوښتنه کې چې ژوندم څنګه دی یره ډېر خراب دی زما خاون چې هغه سر وخت وځي دعوت دی او داده شکایت وکي او کوم انسان چې شکایت شروع کړي څنګه الله به دغه په عبادت کې خوندم نګدي. اکثر انسانانو کې دا مرض دی چې موږ سره الله دا و نه کړو دی و نه کړو دا لیکن دا د شي باطینی مرض دی چې د انسان د هلاکت او د غیر بربادي لپاره باعث ګرځي. دیو جنا حلیل مدا خبره ذکر کړي دا چې کم سړی شکایت کوي د رب العالمین نه چې موږ له مالداري را نه کړو موږ له بچی را نه کړو موږ له اولاد را نه کړو موږ صحت برابر نه کړو هغه وداغه دا یاد ساتي چې دا څومره بندګي د رب العالمین کې الله به دې بندګۍ نه خوند ورکړي په دې باندې خوند ورکړي خواهش پرستی باندې ورکړي د محمد رسول الله په اکرام کول باندې ورکړي سړی چې د اسلام په دین باندې راځي نه په دې باندې ورکړي پردې زنانو کتل باندې ورکړي دا خوند حرام خوراک عبادت کې شرط اخلاص پیدا نشي د الله په تقدیر باندې سړی ایمان ونه لري او ذکر تلاوت او منځ کې خون پیدا نه کې ځان لا نیکان ملګری ځان له انتخاب نه کې او رب العالمین د دشمنانو سره دښمنی ونی کې الله به د دې خلکو په بندګۍ کې خوند ورکړي. دغه چې شکایت وکړي چې زما خوند دی هغه سلری چې دعوت ته ودا دی خلک الله له دعوت دی. ابراهيم عليه السلام ورته ویلي
وېزما د خوانه په سلام وایا او چې کله راغی ورته وایا چې غیر عتبه بابک ستاسو د باب چې کوم دروازه چې کوم درشل او چوکاټ دی دا بدل کا بس دومره ورته وایا. انبیاء علیهم الصلوۃ والسلام او کېر انسانانو هغه معمولی خبرو باندې پوهیدل چې زما د دې بچی سره د زنانه په نکاح کې دا بچړم دعوت د فارغ نشي. سورہ احزاب کې الله را خبره ذکر کړه کله چې دا فتوحات وشول د رسول الله به بیان راجمع شو وی ویل چې اوس موږ له جدا جدا کورونه بکار دی او دا بکار دی او دا الله آیتونه نازل کړه که دنیا شرط غواړي اے نبی ورته وایي چې دنیا درکم او طلاق هم غزي چې په کومه باندې سي باغې لاړ شي او که شرط الله رسول هم خوږي نو یاد ساتي د رسول الله مخله په بلاک جوړيږي نه ځکه د ډیر اوچت امت ور بغاړه دی د دای په مقابل کې شکل دا شینو دا خندونه مخله ودرېدل به ته پوه شې بده باندې چې دا دعوت تر سره رسیږي نه د دیو جنا حق زنانه باندې لازم دي چې دغه خاوند د الله په دعوت کې درسو بره دا سره ارزه کې مقابله مخالفتونه او بلاکونه جوړ نکي. ابراهيم عليه السلام تربيت ورکې ورته چې شکار وکا کله چې اسماعیل علیه السلام راغی د دې حالات معلومه کړه دا باندې چې په غیب باندې پوهیدو ځکه غیب علم واځ الله له دی وی ویل چې څو خنو راغلی یو ملمر راغلی سپینګیره غو نشانه سړی او استاد پوښتنه کې ما ورته ویل چې دا کار له وته دعوت کې او دا کې خبره مې وکړه او اخر کې دا ویل چې په دې باندې اسما سلام وایا د سلام نو ورسره ورته وایا چې د خپل درشل چوکاټ وغیرہ بدل کا د سلام جواب وکړي ویل چې ته طلاق ایزه ودا ولی ودا اسما درشل او چوکاټ اغم داتې او داس ما فلارو ابراهيم عليه السلام د فلسطین لراغلی اسما د خواله او دا توشی مر وکړه سب وجه باندې چې د طلاق غزه کده سر په دعوت کې معنی جوړیږي ایسه کده طلاق کړه چې کله طلاق کړه د حدیث دوه خبره معلومه شوه دا په صحیح حدیث کې راغلي دي یو دې دا پیدا معلومه شوه چې انسان لمور او بلر ویلې دا کده طلاق کده به طلاقي ابراهيم عليه السلام نبی دی لیکن د خپل بچي اسماعیل له ویل چې دا کده طلاق کړه متصل طلاق کړه عمر رضی الله عنه درې عمر له ویل چې دا کده طلاق کړه هغه رسول الله صلی الله علیه راغی ویل یا رسول الله زما د خپلار دا و چې دا کده طلاق کا طلاق کوم او کنه بالکل دا طلاق کا الوالد من اوسط ابواب الجنه دا خپلار د جنت منځنۍ دروازه راخوا کستا چې وځي ځای کوي کوته ساتي خو یاد ساتي چې کله د امور او خپلار سره په دلیل کې شریع عذر ذکر کوي اځه بکور کې جنگ جړې راغلي وي معمولی خبره باندې په لوکو باندې یا په بل مسله یا په بل مسله تعالی دا کده طلاق کې به دا طلاق ته نه کوي وجه دا چې بده کې ډېر نقصان ناراضي او د مور بلر پر رضا کې زموږ رب العالمین رضا ده ځکه د الله رضا په مسواک والو کې ده په مانځ کې ده په زکات کې ده په اخلاص کې ده د مور بلر پر رضا کې ده په روزنه ولو کې ده او په ذکر کې او علم د قران او سنت دی ورته ویل جزاء کله طلاق کړه دیم ته دا خبر معلومه شوه د حدیث چې ناشکری ګور ډېر لوی مرز دی دیږي کې الله رب عزت زنانه له کې څه خاوند ورګړو اسماعیل ذبح الله پر زیاده دی باندې چې دی شکایت کړي وي مناسب دا چې الله له شکرونه ایستلې وي چې زما خاوند او خلک د الله سره رابطه کې راوستل زما سره واغ لوی نبی د ټول انبیو بلار دا کنه شکر زما کوڅه پر اکثر انسانانو کې موجوده ده الګ جامع نشته دکان نشته کاروبار نشته بالکل په ټپه ولاړ دی په دې باندې ولاړ دی په دې ګور انبیام خبر کیږي او زموږ رب العالمین خبر کیږي طلاق کړه دا چې کله دا وخت تیریدون دوه مخه وکړه دویمه کله چې وکړه نو ډیره مو د ورسره به الله په امر باندې فلسطین له اسماعیل ابراهيم عليه السلام راغی ته پوښتنه شوې چې ویل اسماعیل کور کوم ځای کې وي په دې ځای کې کله چې د دروازه ټک ټک کړه نو کور کې اسماعیل عليه السلام بینو به کوم خواوته و دې زنانه ته پوښتنه وی خاوند چرته وی هغه چرته وته نه بار وی ژوندم څنګه دی الحمدلله ډېر مزیدار ژوند دی زما خاوند او خلک د الله په طرف باندې دعوت یو نیک انسان دی ژوند مو سره بالکل برابر دی وی خوراکم سره وی اللحم والماء دا وګه غرو د قشن د وبدي دا سره خپل مابه کې ګرم کو وی خوري سره الله موږ غذا جوړ کی ورته وی ویلې وی چې کله راغی زما د خدای سلام په وایا او د سلام نو ورسره د شي وایا چې دا خپل درشل او چوکاټ دا ځان سره کلک وساته تخریب نه کی ځای نه کی
اسماعیل علیه السلام چې کله د سفر نه راوګرځیدو نو په دې وخت کې د خپل بیبینه ته پوښتنه چې څوک راغلی او کنه راغلی یو سپینګری خوند ملما راغلی او د سی ویل چې په دې باندې اسما سلام وایا او د سلام نور سره ورته چې د درشل چوکاټ دا ځان سره مضبوط وساته وای نشه ورته ویلې ودا د او پیژندل وینا ودا زما پلار د ابراهیم علیه السلام زما خو راغلی او زما ته پوښتنه کړې دا چوکاټ ته نو ته زما په دې نکاح کې نور به برقرار پاتې شي دا به نه طلاق په دې منځ کې چې ابراهيم عليه السلام فلسطین له بیل اړو د غیزنه بیا راغی دریم ځل چې کله راغی د سیدنا اسماعیل ذبیح الله علیه السلام سره ملاقات وش تاریخ ولادي کې وداري ون لاندې نو د غشي جوړول ابراهيم عليه السلام چې کله نظر په پریوته او ذنب په پریوته نو ډیره مو د بعد بچی چې د پلار نه جوړي او د پلار د بچینا یو بل سره چې مخامخ شنه یو بل غاړه ورکړه معانقه وکړه هغه مینه محبت ښکارا کې لکه ډیره متبات چې انسان د یو بل سره مخامخ شي به تور مثال یو بچی قیدی دی لسکاله او شلکاله او هغه د انسان نو ورګه دی لیکن په مرور د زمانہ باندې به د انسان لدار پیدا شي نو تاسو څه خیال لرئ چې دا په کم کیفیت باندې د دې ملاوي دی ابن قیم زاد المعاد کې لیکلي چې 10 قسمه جړه دی د محبت جړه ده انسان چې خپل دوست نه کله غایب شي او ډیره موده بعد ستړي مشو یا بل ایسه دسترونه غیر اختیاري وکړي روان شي د اسماعیل علیه السلام دسترونه وکړي روان او دا غره والي سم روان وي ابراهيم علیه السلام دی بل سره ډیر مینه محبت کارګي او به کې نس ورته وی ویلي الله رب العزت مال امر کړی چې د کعبه جوړه کا پدې ځای کې اسماعیل علیه السلام ورته ویل چې اته ربک د خپل رب تابعداري دی وکړه تاله چې دا خبره کړې وای من عمل کې راوړا وی ویلې وی حال آیت بس ما سره په دې خدمت کې شریک شو که به شریک نشي نو قال نعم اسماعیل علیه السلام ولنا ضرور ستاسو خدمت وزکوما دا وی اختلافي مسله ده چې د کعبه د بنیاد ابراهيم عليه السلام خودره ده قبل چا دوه قول علماء لیکلي دي یو قول علماء دا ذکر کړی دی چې دا کعبه اول ملائکه جوړه کړې و دین ورسره به آدم علیه السلام جوړه کړه به نوح علیه السلام جوړ کړو دغه په توپان کې به برباد شو به بل خو الله رب العزت ابراهيم علیه السلام لا د دې د بنیاد او تداول او غیره کار کړو چې بدی ځبانه دي ځبانه کار وکا ابن کثیر رحمه الله به دویم قول ذکر کړی چې نه صحیح قول د قران د ظاهر نه معلومیږي چې د کعبه بنیاد ابراهيم علیه السلام خودلې اولنا څومره روایت چې د نور کې راغلي په ټولو باندې علماء کلام کړي بنیاد دې جوړ کړي به انته یو بل سوال دی چې ارکل دا کعبه جوړ شو دغه نورستا بیت المقدس به جوړ شو څلوي کلمنس کې مسافه وا نو ذهن له داس ول چې کله کعبه جوړ شوې دا دغه نورسته به بیت المقدس جوړ شوې د دوړ هغه سليمان عليه السلام جوړ کړی دی د سليمان او ابراهيم عليه السلام په مابین کې تقریبا زر کاله مسافه را په صحیح حدیث رسول الله کې راځي چې څلوي کاله تاریخ ولري کې زر کاله دا خو به جوړیږي سره نه اهل المدینه څلور جوابونه کړی دی یو جواب دار چې ابراهيم آدم علیه السلام دا کعبه جوړه کړه دی نو ورسره به څلوي کاله الله ورته امر وکړي چې لړ شو وسه بیت المقدس جوړ کا کوم چې فلسطین کې دی یا دا منه چې آدم علیه السلام کعبه جوړه کړه دغه په بچو کې یو بچی لاړو څلوي کاله ورسره به بیت المقدس جوړ کی دریم جواب دا چې آدم علیه السلام دا کعبه جوړ کړه ملائکه به هغه څلوي کاله ورسره جوړ کړه خو صحیح جواب دا محققین علماء چې لیکلي دي ابراهيم عليه السلام د کعبه بنیاد کې خود ورو به یعقوب عليه السلام چې دغه په وسو کې د څلوي کاله ورسره به بیت المقدس جوړ کی رسول الله په حدیث کې دا خبره ذکر کړې ده کوم ځای کې چې نسبت سليمان عليه السلام لري زر کاله ورسره سليمان ابن داود عليه السلام بهرال او هغه د دې بیت المقدس ترمیمو کې جوړواله خو بلا روزي اسماعیل او ابراهيم عليه السلام شروع شو بنیادونه کې خو کله چې بنیادونه کې کول یو اندازې پر دا دیوال ورسېدو کله چې دا ورسېدو نو په دې ځکه به زنا قوازه وغیرہ دا شیونه چې سړی په بره وخیږي د دې مقام ابراهيم سره چې کم خانه ده دا ورته الله راوړو په دې کانه کې څنګه الله د شي خو کې عادت ابراهيم عليه السلام چې پورته خاتون دا پورته کېدو چې کله بکثرت هغه بکثرت کېدو اوس هغه ځکه دوه رکعات مونږ شي خلک
اسماعیل علیه السلام ورته تیګه ورکه ابراهیم علیه السلام لګیږي سورې بقره کې الله دا واقع ذکر کړی د اسمنګ الله ورته ویلي چې تاسو دا جوړ کړئ او د دوړو د عمل سره سره دا دعاګانې کولې چې الله زمونږ قبول کا انبیاء مرو چې خلق وو ایبه چې کله عمل کو د عمل نور سره دا ویل شي الله ته راغت نه کې ته ګور موږ د عمل قبول کا ځکه ته مستغنی ذاتی کومل ارادت کې بیسو خو حتی دا منه شو اندازې پر ورسوله تکمیل کړه په دې را داخل شو دو دروازې جوړې کړې برچې د پټم نو دروازې په یو طرف باندې بچ کله سړې نو ته په بل طرف باندې بوته په منځ کې نوافل هم کول ورسره زمانہ کې په چت جوش بيد حاتم شاه داخله او چا به سلو عبد الله بن زبير داخل کې حجاج بن يوسف برته لړ کې امام مالک رحمت الله علیه به فتوا ولیکل چې لکه دې کعبه تاسو سره نو به شی جوړ کې څوک ورانوي څوک جوړي په کوم کیفیت چې دا بس منطقه کیفیت پرې ده اوسه پر فاتحه ده ورسول خلق ور باندې چت جوړ کې د دې وجنه لاندې پکې نوافل کېږي او برم نوافل کېږي د دې نه ناشنا مسردار وتا په بعضي جنمازونو باندې د کعبه د مدینه تصویر دی امام چې کله سلام وګرځي د قوم چې مخ راړي نو خامخا داغه د ورسې عیسی معنی د بدن دا به بدی تصویر باندې راځي اې دا بنا روي کدا به څه مسلې اول خو مناسب دا چې د شیو ساده غوړي کپړه سړي له مخې له پرتې تر څو پر د الله په عبادت کې سړي له خشوع عاجزي پیدا شي خو کبم د شیو جنماز لګیدلو چې باغې لګیدل تصویرانو به انسان ور باندې کینې سو مانعات په نشته وجه دا چې په ذات د کعبه باندې کله مونږ کېږي نو په تصویر باندې په طریقه اولاد سره دې به جوړ کړه زمونږ الله به ابراهيم عليه السلام د امر وکي چې ته اعلان د حج وکړه وی ویل یلا دا بر خلک څنګه واوري وې ته اعلان وکړه زمونږ الله اخ اعلان وکي وخت د شي اعلان وکي الله رب عزت د ټولي دنیا لور ورسو دغه به دوه قول دي یو قول علماء دا ذکر کړی دی چې رسول په دې کیفیت باندې او کڅوک حج کوي کنه کوي لیکن د ارشدي په دماغ کې دا خبر الله ور واچوله دویم دا معنا هغه انسانانو د ابراهيم عليه السلام دا اعلان ورود چې کوم حج لذي حج انت کوي او دا یو ناشنا سفر دی ناشنا عبادت دی محمد رسول الله فرمایي عليه الصلاه والسلام وی ابلیس علیه اللعنت په دوه ورځې کې سخواري او خارو یو شکل په بدر کې مجاهدینو جبريل دا مرګري برابر اول دویم د عرفات په ورځ باندې چې کله الله رب العزت د انسانانو له حجاج له معافي کوي محمد رسول الله فرمایي په دې کیفیت باندې رب العالمین دا معافي لکه د مور چې تازه پیدا شي دا څومره اوچت سفر دی قیمتي سفر دی او ډیر انسان دا ځل تاوان غني چې لکه هغه ځل چې په دې باندې دومره پیسې لګيږي او خرچه کیږي او دا الکه تا ټول ګناهونه چې من کړی دی د ګناه اول نه نیولې تر اخره پورې خیرن او ګناګار او موږ تاسو رب العالمین په دې عبادت باندې د شي صفائی کوي او د شي پاکواله لکه د مور چې سړی نه را پیدا شي دی له واه کول پکار دي ورته پکار دی او څنګه الله به دې کې ناشنا قدرت کې خدا غدا چرته چمنونه نه دي منظرونه نه دي تور غرونه دي باندې دا تور کوټه نه ده انسان چې کله وګوري غیر اختیاري د سترګو نوخ کې روان شي د هر انسان سره محبت پروت دی هغه غریب دی هغه کماندار دی کدا اصل کرت حج لاړ ولې نه چې بیت طلب کې چې لکه حج لسی کني چې ولې نه جاړي بس ورځي دا غي د کله د حجاج رواني کې تاسو د غینه ته پوښتنه کوي په دې شو کیفیت باندې په سخته تماميږي لکه بچي چې د مور را جدا کیږي برداشت نشي کېدی کله چې درجه جدا کیږي جاړي د اسمن رب العالمین د وجود قدرت دلایل دي قدرتونه دي چې بده کوټه کې او بده کیفیت باندې الله مسله خودلې ده د اندازې پر داوا د دې وجه رسول الله فرمایي تر څو پر چې کعبه آباد الله رب عزت بداسمه کوم آباد ساتي کعبه چې کله ختم شوه به داسمه کوم الله ورانه به څه کوي لری کوي به دا او رسول الله فرمایي چې بده حبشه کې به سړی راشي او هغه به بده کیفیت باندې دغه کې چې دانه کته براواله یې سبه ټوله وغورځي رسول الله فرمایي چې حبش کې راتلل هغه سره بحثونه مکوي د باز دشمن نه ځان ساتل پکاري د هغه سره ټکر ول پکار نه دی مخافه شره حدیث بخاری کې راځي او سړی را روان رسول الله عائشه لوي وی دا ډېر خراب سړی دی بد اخلاق دی کله چې خواله راغی رسول الله ورته غاړه ورکړه عائشه ډېر وکړه کزوا وی ویل یا رسول الله د دې سړي بدی تا بیان کړو چې کله د خواله دراغه اوس د غاړه ورکړه دا ولې مخافه شره نو رسول الله فرمایي چې دی حبش تر زور لانجه مکوي ترکیان وغیرہ سره زدنو اراده غو خلک دي اصل چې کابل غوسه شوي صدا ورانه کې دا ورانه څوک دا ورانه کړی دا څوک راته په قیامت نږدې ورانه کې یو خړلې غو سړی براشي رسول الله فرمایي غټه غټه پونډې به وي ایوه وخت ته بواله ایسه به دانه کې الله به قیامت راولي په دې کیفیت باندې دا براش دا مسله به روانه و تر دې پوری
چې د ابراهيم عليه السلام د اسماعیل عليه السلام 12 بچي وو د هر بچی نه به جدا جدا خاندان الله رب عزت جوړ کی توحید را روانو د ټولو کې د توحید عقیده وا هلو مجره تر دې پوری چې د معد ابن عدنان پورې خبر را ورسېده دا زموږ وسوسه د محمد رسول الله یوشتم نکړي ان شاء الله خبره نشو روانه ده چې رسول الله اول نک کم دی به بل کم دی بل یوشتم نک چې د هغه معد ابن عدنان دی وخت پورې خلکو د رب العالمین بندگی کوله څومره اقسام د بندگی شو د ټول د رب العالمین پورې خاص کول هیڅ کې د الله سره په هیڅ شي کې شریک نه جوړو عبادت لسانی د رب العالمین پورې خاص دي عبادت مالی د رب العالمین پورې خاص دي هلو مجرا د زړه عبادت لیکن چې کله ماد ابن عدنان پورې دا مسله برابر و دغه نور سره بني چرهم کې فسادونه پیدا شو نقصانونه او دا زموږ د الله قانون دی چې کله په یو ځای کې فسادونه پیدا شي کې انسان څومره نیک انسان ولې نه سبد الله لري کوي به ختمي به نو دوی کې دا فسادونه چې کله پیدا شو کله یو مسله کله به بل مسله یو قبيله په دې ځای کې له خزاعه قبيله هغه په دې باندې حمله وکړه عمله شور باندې وکړو قتل او قتال او جنگونه په دې منځ کې وشول نتیجه دا وروته چې بن جرهم دې علاقې نه لګړه او اسمه کوي ولا مقبل یې حکومت راغی حکومت شراغه بن جرهم به دا کار وکي دا د زمزم او بچوي تر څو پوری شاغوي راځي د زر زر پټه کړي یو غرغونې په جوړ کی بالکل خلکو له دماغ کې دا خبره پرې وده چې لکه په دې کې وبشتو کنيشته خلکو به یادول چې وبدي او هغه روان یو مزیدار وبوي لیکن دی خلکو سره د څه تکلیف وکي چې داخله راځي او دا شی پټ کې دي کې ګور دا تربیت څنګه وکي چې تکله چا سره بجګړه باندې رااله او دشمنان در باندې غالب شو بازي اصلي هغه په دې ځمکه باندې تفن کا لاندې ذخیره کا په دې شو کیفیت باندې چې معلومات کیږي نه چې کله به ورسره غوي لاړ یا بل مسله جوړه شونه بیا سره اوس پړه در عبد المطلب شه په وخت کې به دا رسول شي تقریبا شپږ سو کال وروسته دا وبند شي باندې وي پټي ساتل شي وي بینو باغوي کې وسړیو عمرو ابن لحي عمر ابن عامر ابن لحي الحميري خزاعي دا بده کې مالدار او سید سړیو عربو کې مالدار هغه انسان او سید او خیر او کې هغه انسان قیمتي چې هغه به خرچه کوله تقریبا چې کله به د حج موسم شو نو د بل لزر وکانه لاله ولا زرا دا به شخصي د خپل سره مینه لاله ول او بیا به دي حجاج له د ابو تنظیم کوو د کجور تنظیم به کوو د ممیز تنظیم به کوو او د قشند دي شودو پيو دا خرچي به ور باندې کولی په دې منځ کې دا د شام په طرف باندې لاړو چې هغه د شرک راوړو رسول الله فرمایي رأيتو وما عمرو ابن لحي دا ولیدو یجر شدت خپل کلمې د جهنم په دې منځ کې راخلي کلمې باروي د پاسور باندې ګرځو د قشن دې سره راخلي دا د الله قانون دی چې کله به ځکه نه کان انسان نه کله ورسره کې چې بدن خلک راځي چې هغه نه کې ټول تخریب د توحید ولا خلک لاړل او د شی مفسد او خراب سره راغی چې هغه اوس د شام په طرف باندې جو دی غیر د شرک مسله د شروع کوي او د حرم کې به شرک شروع کیږي زمونږ الله پرېز باندې خراب او بد عمل دی الله رب عزت به ټول شی نسری له معاف کی لیکن مشرکین انسان لا چرته شرک نه معاف کوي دا به همیشه په جهنم کې پروت دی دا شرک د الله سره یو تعلقي و دا توحید چې انسان بده کې بل څوک را شریک یې ختم لري کی د شامل اخره چې کله لاړو د شه دا شرک راړو نو واقع شرکونه په دې مال کې مشروع کړه په دې فصل کې مشروع کړه په دې ثروي کې مشروع کړه وی ویل چې دې دا په بس دې حرم من جاوران او دې دربارونو من جاوران خو بل څوک به نه خوري په دې باندې مسورلی نشي کېږي په دې بدانه شي کېږي او دا دی ویلې شامل چې کله لاړو غوځل له بوتان جوړ کړي و عمرو ابن عامر ابن لحي الخزاعي هغه ته پوښتنه چې دا څه لپاره دی ودا د باران د پاره دی او دا د خیر د پاره دی او دا د خیر د پاره دی او دا د شي د پاره دی او دا د هغه مصیبت د پکوله د پاره دی دور ته ویلې شرک مال بیرانه کوي رسول الله فرمای انسان چې بیمانه کیږي هغه په دې باندې چې کله باران وشي دا پلاني ستوري د وجنه وش ډیر د شي عمل نظم کو ساسو صادریږي چې د شری ایمان په برباديږي یو بګی لګدا رسول الله فرمای چې کله باران وشي یا لکه د پلاني ستوري د وجنه دا باران په مونږ باندې وش یا باز خلک کوئی چې ما دا بچي په الله باندې سپارلې پتا باندې سپارلې ده په دې خبره باندې انسان ټول عمل برباديږي یا سړی په گاډي کې نه څو د قشن یو ټکر راځي خو ډرایور چې چلا کیږي دا گاډي بچ کی یالا یره وی کبه دې چې شرط دا ډرایور و خیر سړی نه یو تجربه کار نه وي کې دې شو چې ټکر شوی وي خو ډیر بلا سړی چلا کی وکړه باندې خبره باندې اهل علم فرمایي چې دا سړی د ایمان نه خلاص خطا کیږي یا لولا کلمه فلان
کچر د پلاني سړي شپې نه وي هغه پیدل نه وي اوس بغل راغلی و دا کور به ټول چور کړي وي اکثر انسانان په دې اعمال کې واقع دي دا پويږي نه نو دې عمرو بن لحي ورته ویلي چې لکه یو مال په بکرانه کې ول نظر به کو حبل بدر حبل بوتي ورکی حبل کې معنی دې خبره د طاقت څوک ویني چې بالبک کې معنی د بال دا او دامه خاول استعمالي کې هغه کې طاقت په نسبت سره زنانه لا دی راوښو دا بوتي چې کله راوړل په دې حرم کې خودو د الیاس علیه السلام دا قوم هغه د دې بعل بندگی کوله اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین انت مفسرین دا ذکر کوي 300 من جاوران وې دې بوت کله کله وبکې ابلیس اشاره قانون او توي توازن به مشرو خلکو چې داس منګ رب دې معبود دي دا مسله کړه دا به د حقیقي قسم دستور کړي دغه دا جوړ کې او ډیر مزیدار تر دې پر اهل المدا خبره ذکر کړه چې وخت د الله سما شو لاس وې دستور ضروري ورته لاس جوړ کی مشرک انسان اکثر د خپل معبود سره کومک کوي د شي معبود هغه خپل معبود سره کومک کوي د ابراهيم عليه السلام قوم دا خبره کړو چې خپل معبودانو انتقام علی خو حتی خبره په دې کې دومره مشه عام شو چې خلکو په کورونو کې ځان له بوتان جوړ کړ هو بل راوړو بل دا ټول بغیر اله قران کې رب العالمین فرمایي ایت خبره په حال دا هغه چا باندې چې هغه خپل خواهش خپل الہ نه ولري دلته ولا ولته ولا هغه ځای کې مز کې دوه بوتان په کې نور راغله صاف او نا الہ یا اوصاف یا اساف دا د یمن وسودین کې و نارینه زنانه خپل مابین کې غلط حرکتو په دې سفر باندې حج در روان شو چې موږ تاسو په یو بل سره جناو کو موقع پیدا نشو حج دراله حج کې موقع پیدا نشو چې د غفلت په وخت کې چې ماقام یا به تور مثال غرمره دا دواړه د بیت الله په دې کوټه کې د نن واته او د خلکو راکاره کول چې موږ منځونه کو ایسه په داخله کعبه کې زنا وکړه الته چې کله زنا وکړه موږ الله ته کہانی جوړ کړه مسخه کړه چې کہانی جوړه سبا چې خلک راتل اوه دا څه مسله جوړه شوې را نو دوی دا ډول راواخصه د دې زمزم خوا کې خود د خلکو له دا خبره کوله چې اے خلکو کم سره چې د حرم بیزتی کې دغه انجامي بیره نور صفه او مروه غونډې لوي وړه په مرور د زمانه باندې ایسه د شر استراتو حتی بیرته داخل د حرم لدا بوتان راوړل اکثر دې مشرکین د معبودان چې هغه د انسانان تر شي ډاکوانه په یو ځای کې مردار پرته باغ باندې ټوپنی و پنی راجمي کې او به دا خبره کې چې لکه د دې سیمه ورده واغه د غیزي مورده در پلانې برخه والا دي تاریخ چې وګوري یا به دا غسړي اقدم غړا وړا یا به چرته انسان نو بل څوک چې خاور راجمه شي ویلي نو دوی جناکار انسانان چې هغه په داخل د حرم کې جنا کړي واغه داخل د حرم لراوړ د غوښ سجده بندګي شروع شو اغه بندګي کوله یا باز خلک دا و چې شیطان دل ورغه وی ویل چې په دې ځای کې د بوتان دی دا روبه خپل علاقې نه به وي بغیر ځان سره راوړل چې کله راوړل نو دې بندګي شروع کړه دیغه عمر رضی الله عنه چې کله مجلس کې ناسو کله به وښړل کله به وخاندل ذکر شرک مسله په هغه وخت کې عام و د ملګرو ورته ویل چې امیر المؤمنین په دې مجلس کې ناسو نه سبي کله وښړل کله وخاندل دا مکوا به د مجلس داخله پتا باندې دا ګمان کوي نعوذ بالله من ذلک چې عمر شي لیونه شوی دی دا ولی شاړو ولی خاندي امیر المؤمنین عمر بن خطاب ورته ویل خندا په دې راځي چې دا محمد رسول الله څومره کې نعمت الله مونږ لراکي كنا نعبد الحجر والشجره من بده کانو بوټو بندگی کوله الله رب عزت موږ قرآن نازل کې واقع کې نبی راولې محمد صلی الله علیه وسلم داغه د وجه الله څنګه عقیده اصلاح کړه به ویلي چې د ایمان په خون باندې به اقا انسان کوشي چې هغه مخکې د جاهلیت زمانہ کتلی منګه نه خوند وکړو نو هغه زمانونه رامنش وی ویلي وی ورس په سفر باندې روانو خندا مال په دې رسمه یو بوتره کجور نه مې جوړ کړو وګیا شو چې وګیا شو منو ایستاول مې دا یو لا سو خړو به مې دا بل لا سو خړو به مې سر خړو اخر مخلاص کی چې لکه دا څنګه معبود وی دارمی کې روایت دی چې کله به دوی په سفر باندې روان و او چرته معبود به پیدا نشو شګه به راځه مکړه پاغي باندې به ګډ راول وی شنو ایسه پاغي نه به بندګي کول ودا څنګه را بدای انسان چې کله مشرک شي په ګډ وړو باندې سری یو بل مشرک هغه ځان خپل د ابو به ولې به ورسې ایمان راوړیو کی خودو در سره سارا په لاړو په حاجت دا سپیراغه په دمانه د پاسه میته جوړ کړی ګیدړه نو د به شیر ویلې ودا څنګه معبود دي چې د ګیدړ نه ځان نشي بچ کول نو مال بچ کومه کوي یو بل سره د خشن د خپل معبود په وجه کې نه ولې سارا په لاړو چې دغه ځنه کې الټه کوي کیلانه پروت ودا څنګه معبود دي چې خپل ځان نشي راټینګولې نو عمر سے فرمایي وي خندا په دې راځي څه زمانه په موږ باندې تیر شو خوشاله مال په دې راځه ومن د جاهلیت په وخت کې بده چې ژوند تیر کړی دی
چې کله بس مونږ لوريانې وشینو مونږ ژوندې دفن کولې وېزه په سفر باندې وته چې کله رالم د حفصې د مور نه ما پوښتنه وکړه چې دا جلې څوک د بدیږي کې ګریږي وې داسته لور ده تقریبا 15 کال ورسره اسما سره ملاقات وش یا دا جلې باندې اسماعیل مرګ ډیره کټه کوي وې ما ورته ویل راځه تاسو نه بیکار دي وې شرط زما راځه شزو وې روانه مې کړه دشته لا ځان سره مې ګنټه کولم وغیرہ دا وړو دا ما کنده استلا وې دی ګور مالوي چې بلار دا څه کوي مچل دا مې سکار دی وې زما په دې ګیره کې به دا ګر چې کله پریوتون دی په پاکوله خو حتی تر دې پورې چې کله مې ورته راکنده وې صد خپل لور مې به دې کې سم لاوله وې ډېر اوازونه وکړ چې بلار دا څه کوي وې د پاسه مور باندې خاور راوړه ولې ایسه مې غژوندې دفن کړه وې جنا په دې راځي چې کله هغه لور را یاد کم دغه کیفیت را یاد کم نبی کریم علیه الصلاه والسلام له ملګرو شکر دا کې شي کولې د رسول الله رسول الله ابو کې روانه با صحابه په دې باندې غوسه شو چې لکه دا څه مکوي په دې باندې څنګه د نبی غوسه کې خپکیږي رسول الله چې نه فرید خپل قسم سي جاری ساتي وی قسم په الله ملګرو دا جړه چې مال راځي اوس ما تاسو ټینګ نشي هغه په دې وجه باندې مال خپل ماشوم لور را پېښ چې په دې بیرحمي باندې په دغه وخت کې دا مې دفن کړه الله چې موږ قرآن راولې ګو رسول الله راولې ګو دا خبرې موږ منلې رب العالمین زمونږ دا مسله برابر کړه به په دې مزمنس کې يهوديت او نصرانيت څنګه راخورش دا خو د شرک مسله و چې په خلکو د عمرو بن لحيب واسطه باندې راغی يهوديت او نصرانيت هغه په دې کیفیت باندې راغی دا غینه مخ کې دوی کې دا مسله رااله چې دا شرک شروع کې د بوتانو بندګي شروع کړه په دې تلبیه کې وړاندې والے رسواله وکي الا تملكهم ومن ملك رسول الله ورته چې لکه تاسو کوي وای حکومت برباد شي تلبیه واجب رب العالمین او بل چاله وای ما وې د عیسی علیه السلام وړاندې د سبا په علاقه کې وړي تقریبا 1.5 زره کاله مخکې د عیسی نه دغه بادشاہ د شوخو بولې دو یې په ویخه باندې چې دې ډیم لاندې سلورو مې سوسمې دغه پاتې را سمګي وغیرہ راوتی دی او دا وبرو چې دا ټول علاقه تخریب کی د وتلو اراده دي زنه وکړه کاهنانو له ویلي چې په دې کیفیت باندې ما دا خو بدلې دې باره کې تاسو څه وایي کاهن دا مانه چې باسي خبرې د ملائکو نه بدوي اوریدلې او باسي به څو ستر دروغ راجمع کړي به خلکو له ویلي رسول الله فرمایي چې کم سره د کاهن خپل راشد سلوي کړی دغه موږ نه قبلې کی او که تصدیق دغه خبره باندې وکي دا سړی په قران باندې کافر دی کافر شو دی چې دې لړاغي نو دې دوړو کاهنان ورته خبره وکړه چې خوب لیدل واغه د خوب لیدل نه مخکې هغه تعبیر وکي وي تاسو تور کسان ول د پتور شپه کې چې په دې کیفیت باندې حمله وکړه بالکل اندشه خوب دی وی خبر نه وینا وی د حبشونه بخلک راځي او الته پتا باندې به حمله کوي به سره به شی به ختم کی نو دغه شی هله جوړ کړ چې د علاقې نه زو زما یو کشر بچی لی ویلې زب په مجلس کې ناسو مته براشي او پړق بزمانه و باسي زبده شی باندې جوړ کړم چې لکه دې ملک نور زنه پاتې کېږم ولی وی په دې مناسبت باندې چې په دې کې دا کشرز موږ به دبي کې او داس ما وال کوي زه څنګه دلته پاتې شم نبی دې د کاهنانو لوي چې دا سړی راځي دا بادشاہ ودا بچنه میږي وی ربيعه ابن نصر وې څو کله بندگی بدل حکومت بدل تکي وی اوی کاله وې دغه نور څه به څنګه وی به یو نبی راشي په عربو او دغه حکومت به اله اخر الدهر تر اخر زمانه پوری وی چې دا خبره وکړه در دې ځنه حرکت وکړي الته بچی خپل پریخو اسعد ابو کرب الحميري هغه تاجر انسانو دا چې کله لاړو هغه تاجر تجارت به وکړي یو ضرورت وکړي بل ځای خو حتی مدینه منورې لراغه چې مدینه منورې لراغه تجارت په نیت باندې سیاحت په نیت باندې بیرته روان شو د شام په طرف باندې دلته یو ځوچ اوجلو دا زوی ورته اوجلو نو د هغه ځنه فوج را روان کې چې لکه زمره بچی چې اوجلې زو سره خامخا دي انتقام عالم ترڅو پوری د زوی د غټونو مسله برابرې نو یو فوجي واغه کجوري راخطو چې وسړی راغی هغه مرته وجلو نورم غوسه شو خو جنگ جوړ کې او سو خزرج د یمن راغلي خاندانونو هغه په دې کې وسیدله ډیرو خیر خلک و د ورځې به جنگ کو د شپې به د دې خلکو اکرام کولو دا ته ډیر متاثر شو چې لکه تاسو سره کوم خلک دي موږ سره جګړم کوو زموږ اکرام هم کوي د ورځې جګړه او د شپې د دوی ډوډۍ خدمت خدای مزمز کې د يهودو سمولیانو د سره مخامخ شو ورته ویل چې په دې مدینه باندې جنگ مکه ځکه دا د احمد د هجرت کور دی احمد وسوق دی ودا د اخر زمانه نبی محمد رسول الله مکینه بدل درځي هجرت وکي او نه ورځ بدل لاره قد کوي واخر بدل ترش مجرى قباء بجوړ کې ودا بجوړ کې ودا ودا معلومات تاسو چا درکې په تورات کې خدای غو ټول تفسیری حالات معلوم کړل
به ورته ویلې چې د کعبه باندې وېزما دې په دې باندې گواهی وي چې احمد د الله رسول له او کله چرته رالم زبر هغه سره د شي خواږه وکم لکه د تروجي هغه باندې ما ایمان راوړل تقریبا وسو کال وړاندې ام لا زیات په نبی کریم علیه الصلاه والسلام باندې سلام راولې غو د ارچ ورته ویلې او زبر هغه د کیو مینزم او دا به کوم او دا منځ کې شیطان قوم حزیل هغه ورته ویلې دي اسعد لا ویلکه د کعبه باندې حمله وکړه دی خو کې ستر زر دلته دفن دي او ډیر مالدار بشي خلک د دې نظرانه د پر د ستر زر راوړي به جوړي وسم خلک الته پیسې لګي جمع کوي چې باغې باندې بیت الله خدمت او اکرام وشي د په سره کې دار چې حمله ور باندې وکم دا خو نور لا نور د ایسه دا ټول کله بخت کعبه ورانه کوم مال بزن سره وېسم نو د يهودو مولین ورته ویل چې ګوره دا کارونه کې د حجل د قبلي مقصد دا و چې ایسه دا په حمله وکړي له برباد کی ودا کارونه کې کولی کو ګوره برباد بشي بلکې ته دې اکرام او کا عزتونه او کا دې کې توافونه او کوډر شونه به وکړل حج وکي پاګه کې توافونه وکړل او به قرباني وکړل ګډان وغیرہ د حلال کړل چې کله دې مسله وکړه تاسو ولې د بندګینو کې ودی کې شرک د موږ تورات کې دینه منه شوی چې شرک د بدیجه کې وشي نبی هغه د خوب ولید اسعد ابو کرب الحمیری چې د کابل او خلاف ورواغوندا به بل خوب ولید به بل خو تقریبا چې دوري کوم کپڑے ورواغستا د دې وجه د سوالم دی چې بیت الله الاولنې دا غلاف او دا پوک چا ورچوري د اسعد ابو کرب الحمیری دا هغه وخت نه بیره سنت عادت شو اوس پوره دینه دا پوک ورکول کېږي دوري خمو مزیدار او رسول الله فرمایي چې د کعبه نه را پدې خو ګور نور دیوالونه ل پردې په کار نه دی دا اسراف دی پدې کې 15 احادیث محمد رسول الله راغلي دي نو کله چې دا کار وکي د کعبه اکرام مو کې او د مدینه مو کې د حجل د قبلي په شراغ واقع ټول حلال کړ ته ورته ویل چې تاسو په ما باندې ګناه کوله تاسو غوښه په لوی مصیبت باندې اخته کوله ما نو تر دې چې پوری اسمه غوښه د شریعت دریم درس دین ان شاء الله که جون باقی به روان چرشبه سلام درس روان کیږي الله رب عزت موږ تاسو د محمد رسول الله تابع دلیل نصیب کی الحمدلله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه